اول وی چې د نکاح مسنونه خطبه د نکاح تړلو په وخت کې چې کومه خطبه ویلی کېږي هغه مسنون کم یو دی. ښه دلته دا وایي چې مسنونه خطبه، مسنون ټکي نه څه فایده راووته؟ سنت دي، نو څه فایده شوه؟ که دا پکې ونه وی نو څه خبره نه ده. یعنې که نکاح بغیر د دې نه وشي صحیح ده. ښه ولې عامو خلکو ته نکاح تړل ګران دي؟ ځکه چې هغوی ته دا خبره نه ده یاده چې رو دا پکې سوی یم او دا چې دا ته نه دي. نکاح کې ضروري څه دي؟ نکاح تړلو وخت کې ضروري الک او د جنۍ په منځ کې ایجاب او قبول. ایجاب او قبول څه چې یو طرف نه وویلی شي او دا جنۍ موږ درکړې ده، بل طرف نه وویلی شي چې او دا جنۍ موږ قبوله کړې ده، او په دې کې ګواهاني او دا نکاح ښکاره شي. بیا په دې کې کومې اهمې خبرې دي هغه پکې ولیکلی شي یا وویلی شي. دا لیکل هم لازم نه دي. او داسې ده چې نن سبا دنیا ترقي کړې ده او نظامونه بدل شوي دي. لازم چې یو سړی ژوند تېروي نو هغه به دا کاغذونه او دا جوړوي. خو که دا کاغذونه نه وي نو نکاح کېږي که نه کېږي؟ کېږي. او داسې ډېرو اوس هم زموږ په علاقو کې د هغوی دا کاغذي نکاحنامې لا نشتي، ځکه چې داسې ضرورت ورته نه دی راغلی. فعلمنا خطبة الصلاة، نو رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته د مانځه خطبه هم ښوولې ده. عبدالله بن مسعود وخطبة الحاجة، او د حاجت خطبه. څه حاجت راشي او په هغه ټیم کې د هغې نه مخکې ته به دا خطبه وي، نو دا نکاح هم یو حاجت دی که نه. وخطبة الحاجة او د حاجت خطبه دا ده. یاد یې که اوس ډېره اسانه ده، هېڅ ګرانه نه ده. خو دا موږ ته څوک نه ښایي، ځکه چې خلک ویروي دا خو به ټوله معاشره مولیان شي. که ما ته ورځ یو کس ویلو پاکستان کې پروګرام کې را سره ناست و، یاره ما ته وایي چې د عوام دې راپسې ټول مولیان. نو ما چې زه خو دا ورځ د الله نه غواړم چې د عوام څه شي؟ مولیان شي. دا محنت خو هم دې دپاره روان دی چې دا عوام په دې دین باندې پوه شي. موږ خو دا محنت دې دپاره کوو. ستا څه خیال دی؟ نو هلته بیا دا یره پیدا شي چې عوام راپسې مولیان شي، نو بیا خو جاښه جوړه شي. اسانه ده. څه به وي چې ان الحمد لله، دا خو دې ځینې روایت کې داسې راځي بعضو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. دا تاسو په مخه د خطیبانو نه اورئ که دا که خطبه ده. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله. دا به ورسره دی، دا یادول نه دي منځ کې. دا خبره ده. او ګوره چې علم د سرني سړی څومره تیاره کړي. لکه اوس تا ته ووایم چې دا سره کرښه کې چې سري دا یادوه، ته به په منځ کې دا هم یاده کړي. سبا له یو ځای کې ته خطبة الحاجه وی یا د جمعې خطبه کې، او دا دې وایي چې واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله. نه دا خو خبره ده د عبدالله بن مسعود چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ووایي چې کله دې ځای پورې ووایي ان محمدا عبده ورسوله، نو بیا به په دې خپلې خطبې پسې وصل 3 آیتونه د الله د کتاب نه ووایي. او دلته غلطي شوې د زمانه په کار دا وه چې دا خبره په تور رنګ سره وی که نه، سور کې دا نه وه په کار. خو دې ته زما خیال نه یتلی. هغه آیتونه کم یو دي؟ اولنی آیت سورة العمران کې دی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دویم آیت سورة النساء اولنی آیت ته یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دريم آيات سورة الأحزاب يو أو يا نمبر آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
بس دا ګران دي که آسان دي؟ آسان دي. په مخ یې موږ د جمعې په خطبو کې اکثره وو، علما چې اکثر تقریرونه شروع کړي هغې نه مخکې هم دا وو، دې ته خطبة الحاجه وو چې دا دې ووایي بس د دې نه بعد بیا یعنې کوم د ایجاب او قبول خبره ده د نکاح هغه وکړه، بس خبره ختمه شوه.